عیسی یو ځل بیا کنیسې ته لاړ او هلته یو سړی و چې لاس یې وچ شوی و. ځینو خلکو هڅه کوله تر څو یو دلیل پیدا کړي چې په عیسی تور ولګوي. نو هغوی دوی ته کتل چې هغه د سبت په ورځ هغه سړي ته شفا ورکوي او که نه. نو عیسی هغه سړي ته چې لاس یې وچ شوی و وویل راپاڅېږه او د ټولو په مخ کې ودرېږه. بیا هغه د خلکو څخه پوښتنه وکړه د سبت په ورځ نیکي کول روا دي که بدي کول؟ د چا د ژوند ژغورل روا دي که له منځه وړل؟ خو هغوی غلي پاتې شول. عیسی په قهر سره هغوی ته وکتل او د هغوی په حال افسوس وکړ ځکه چې زړونه یې سخت وو. بیا یې هغه سړي ته وویل خپل لاس وغځوه. هغه لاس وغځو او لاس یې روغ شو. بیا فریسیان د کنیسې څخه ووتل او سم د لاسه یې د هیرودس د طرفدارانو سره یوه لاره جوړه کړه چې عیسی څنګه ووژني. عیسی د خپلو شاګردانو سره د دریاب غاړې ته لاړ او زیات شمېر خلک ورپسې روان وو. هغوی د جلیل، یهودیې، اورشلیم، ادومیې، د اردن د سیند د بلې غاړې د سیمو او د سور او سیدون له شاخوا سیمو څخه راغلي وو. دا ټول خلک ځکه عیسی ته راغلل چې د هغه د کارونو څخه خبر شوي وو. د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله عیسی خپلو شاګردانو ته وویل چې هغه ته کښتۍ تیاره کړي تر څو خلک ورباندې زور را نه وړي، ځکه چې هغه دومره ډېر ناروغان روغ کړي وو چې یو بل یې ټېله کول تر څو هغه ته لاس وروړي. کله چې به پیریانو عیسی ولید نو په پښو کې به یې پرېوتل او چغې به یې وهلې ته د خدای زوی یې. خو عیسی پیریانو ته په کلکه حکم کاوه چې هیڅ چاته ونه وایي چې هغه څوک دی. بیا عیسی غره ته لاړ او کوم کسان چې خوښ کړي وو هغه یې راوغوښتل او هغوی ورته راغلل. عیسی 12 تنه وټاکل او هغوی د رسولانو په نوم یاد کړل چې د هغه سره به اوسي او هغوی به ولېږل شي چې واز وکړي او دا واک او اختیار به ولري چې پیریان وباسي. هغه دا 12 تنه وټاکل: شمعون چې عیسی ورباندې پطرس نوم کېښود، د زبدي زوی یعقوب او د هغه ورور یوحنا چې په هغوی باندې بوانیرګس یعنې د تندر زامن نوم کېښود، او اندریاس، فیلیپوس، بارتولما، متی، توما، د حلفي زوی یعقوب، تدی، شمعون سرتیری او یهودا اسخریوطي چې د عیسی سره خیانت وکړ.